د یوې بلې ماښامنۍ مشاعرې پیل د کونړ فرهنګیانو، لیکوالو، شاعرانو، د ادب او هنر لیوالو مینوالو د کونړ ملي راډیو تلویزیون په انګړ کې یوې ماښامنۍ ته مو رابللي یاست. ستړي مه شئ، هر کله راشئ. د کونړ ملي راډیو تلویزیون پته یې چې نن ماښام د شاعرانو سره په ناسته ښکلی کړي. دا هنري ماښام که اوس د یوې مشاعرې په بڼه ښکلی شوی، خو سبا او بل سبا ته به بیا د یو بهیر په توګه ستاسو په ګډون روان پاتې شي. شاعران به پکې شعرونه ووایي، نقادان به پکې د شعر خواږه او تراخه وتلي، مینوال به یې واوري او د شعر شاګردان به پکې نوې خبرې زده کړي. د کونړ ادبي بهیر چې کلونه وړاندې زموږ ملګرو فرهنګیانو په هڅو پیل شوی، له تودو سړو راوتلی او تر دې ځایه را رسېدلی دی چې له څه وخت راهیسې په ټپه ولاړ دی. د کونړ ملي راډیو تلویزیون چې تل د فرهنګیانو، لیکوالو، شاعرانو او ژورنالستانو کور پاتې شوی، غواړي چې دغه په ټپه ولاړ حالت یو ځل بیا ستاسو په ملګرتیا، ژمنتیا او ګډون روان کړي. دعا به کوو چې څښتن مو دغه ارمان کې بریالي کړي. زموږ نننی شاعرانه ماښام درې برخې لري. لومړنۍ برخه یې ویناوي، دویمه برخه یې مشاعره او دریمه برخه یې ماښامنۍ ده. هیله ده چې تر پایه راسره پاتې شئ. مشاعره به د قرآن کریم د څو مبارکو آیاتونو په تلاوت پرانیزو. قاري صاحب ساحل تړون ته بلنه ورکوو چې د مشاعرې د پیل غوټه د څو مبارکو آیاتونو په تلاوت خلاصه کړي. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العظيم. د کونړ ملي راډیو تلویزیون امیر د پښتو ژبې ځوان شاعر سمیع الله تړون به راوغواړو چې خپل میلمانه په هرکلي وپالي. تړون صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. د خیرازه، سمسور او سرشاره کونړ ټولو لیکوالو، شاعرانو او د ادب مینوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا منم چې نه څراغ یم نه سهار یم، مګر بیا هم د تیارو سترګو ته خار یم. ستورو تاسو لږ څه نور انتظار وکړئ، ستورو تاسو لږ څه نور انتظار وکړئ. زه د ځمکې د سپیرو خاورو په کار یم. خوښه ستا ده چې په کوم شکل مې غواړې، زه خو چاته یم اغزی چاته بهار یم. خوشحاله یو چې د امن او خوښۍ په فضا کې موږ او تاسې سره راټول یو او د یو ادبي او فرهنګي بهیر د پیل تابیا مو کړې. خدای مو راوله قدمونه مو زموږ پر لیمو. کونړ ملي راډیو تلویزیون ویاړي چې ستاسو سره د ناستې کوربتوب کوي او د خورو ورو فرهنګي شخصیتونو په یوه ټغر د راټولولو لپاره یې ګام اخیستی.
خپل رب ته لاسونه لپکو چې زموږ د کړېدلي ولس د سختیو او کړاوونو ډک مزل چې له لنډې مودې راهیسې پای ته رسېدلی او د امن په درشل مقدم ایښی، نو دا د امن کور ښایسته افغانستان دی راته نور نه بې امنه کېږي او تل دی زموږ د هیوادوالو په شونډو د خوښۍ مسکا وي. کونړ ملي راډیو ټلویزیون پلان لري چې دغسې ادبي ناستې دوامداره کړي او په لمن کې مشاعرې، طنزیه تمثیلونه، کره کتنې او داسې نورې ادبي برنامې د خپل ولس د ادبي تندې د خړوبولو لپاره ترسره کړي. لکه څرنګه چې مو په عمل کې ثابته کړې ده چې د خپل اسلامي او افغاني فرهنګ لپاره مو په هر وخت او هر میدان کې نه ستړي کېدونکې مبارزه کړې، اوس هم دغې اصل ته ژمن یو او هڅه به کوو چې خپل ځوان کل د خپل اصیل افغاني فرهنګ په ګاڼه سنبال کړو. دا چې یو شمېر پردیو او زموږ دښمنو کړیو له کلونو راهیسې هڅه کړې چې پر موږ پردی کلتور راوتپي او زموږ سپېڅلی کلتور د خپلو پلورل شوو روباتونو پر مټ بد معرفي کړي، مګر لله الحمد چې دغه شومه پدیده یې له سختې ناکامۍ سره مخ شوه. اوس چې هیواد مو آزاد او د پردیو د دا وکا او دا مکا له قیده وتلي یو، نو راځئ چې په قوي عزم سره د خپلو هیوادوالو د سوکالۍ لپاره په هره برخه کې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړو. ادبي بهیرونه او ناستې د هیواد د بډایه کلتور او فرهنګ ښکارندویي کوي. هغه ملتونه چې بډایه وسیل فرهنګي او کلتوري سابقه ونه لري په نړیوال سټیجي حیثیت تر سوال لاندې وي. افغانستان چې یو له بډایه کلتوري هیوادونو له جملې څخه دی، مګر بدبختانه چې له پردۍ فکري او کلتوري جګړې له امله مو کلتوري ارزښتونه او خوځښتونه کمزوري شوي دي، مګر له منځه نه دي تللي. موږ په قوي عزم او ستاسو په همکارۍ د خپلو کلتوري ارزښتونو د ځلېدا لپاره کار کوو. مشاعرې جوړو، فرهنګي او ادبي مجلسونه دایرو او ستاسو د ادبي او کلتوري تندې د خړوبولو لپاره هر ممکن اقدام ته ملا تړو، مګر په دې لار کې ستاسو همکارۍ ته ضرورت دی او باید ویې کړئ. ژوند خو مقصد ته ویل کېږي، بې مقصده نشي. ته په خپل ځای باندې ولاړه یوه ګنبده نشي، دالوی جهان به تر هغې ماته نیمګړی ښکاري. ګرانه وطنه پکې ته چې مخ پر وده نشي. بیا هم درته دې پرتمینې او بازوقه مشاعرې ته هرکلی او ښه راغلاست وایم. خدای مو راوله، قدمونه مو زموږ پر لیمو وما علینا الا البلاغ. د تړون صاحب له وینا څخه یوه نړۍ مننه. مولوي صاحب نجیب الله حنیف په کونړ کې د اطلاعات او فرهنګ درون رئیس دی. په خورا درنښت ورته بلنه ورکوو چې د موضوع سره تړلې خبرې وکړي. حنیف صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. صدق الله العظيم. زما عزتمندو د دې ټولنې معزز مشرانو، ادیبانو او شاعرانو، ورونو او قدرمنو، د ټولو ناول د رسول الله صلی الله علیه وسلم تحفه درته وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. پس د سلام نه خوشحاله شو
چې د مشاعرې دغه ماښامني پروګرام کې سره شریک شو او د یو بل مخ ته په مینه محبت په کاتو باندې د یو بل مشرف شو. الله دې وکړي چې د ټولو افغانانو د ټولو ټولنو د ټولو وګړو په تاندو باندې د همیشه د پاره نور دغه د خوشحالۍ نور وځلیږي. په میدان جنگ کې مشرکانو د مکې د اسلام د سپکاوي او د مسلمانانو د کمزوري کېدو د پاره څه اشعار ویله او یو جمله پکې دا وه، اخرنۍ جمله دا وه چې لنا العزا ولا عزا لکم، زمونږ د پاره عزا او دا بوتان شته دی خو ستاسې د پاره بوتان نشته، نو میدان جنگ به موږ ګټو تاسو یې نشئ ګټلی. حسن رضی الله تعالی عنه رسول الله سلام ته رادی خواشه چې د الله پیغمبر اجازه ده چې زه درته جواب ورکم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته خپله وایي جواب ورکړه. نو زما عزتمندو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په میدان جنگ کې یو شاعر ورته د جنگ د حصې جوړولو دپاره د شعر د ویلو اجازه ورکوي، دا معلومیږي چې د شعر په اسلام کې یو لوی مقام دی. دغه شعر چې یو ملکه ده الله هر چاته نه ورکوي، الله بعض خلکو ته ورکړي. زمونږ او ستاسې خاوره، زمونږ او ستاسې ولایت، زمونږ او ستاسې ټولنه کونړ ده، نو باید په کونړ کې د دغې ورونو چې الله چاته دا ملکه ورکړي باید قدر یې وکړو، ویستایو، وینازو او د هغې دغې ملکې ته په درنه وګورو. ملي حماسه نه وه بې تاثیره، ملي حماسه نه وه بې تاثیره، ملالې چې میوند کې شعارونه ورکول. مضمون د ازادۍ زموږ په سرو وینو رنګین دی، مضمون د ازادۍ زموږ په سرو وینو رنګین دی، زموږ وینو تاریخ ته عنوانونه ورکول. په تورو نه په تورو متعلم نورو ته ورکړ، په تورو نه په تورو متعلم نورو ته ورکړ، بې زړونو ته مو ځان په شانتي زړونه ورکول. د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي صاحب نجیب الله حنیف څخه یوه نړۍ مننه. اوس هم د پروګرام په دې برخه کې د کونړ د فرهنګیانو په استازیتوب زموږ د ټولو مشر ملګری نظام الدین مالیار ته زحمت ورکوو چې دریځ ته راشي او د ژبې او ادب د چوپړ په لاره کې د شاعرانو او شعر پر اړتیا خبرې وکړي. مالیار صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو مشرانو، زړه ته رانږدې شاعرانو، لیکوالانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوښ یو نن داسې یو پروګرام په داسې یو آزاده فضا کې چې موږ یې مخکې ډېر ځله تصور هم نشو کولی په دې کې راټول شوي. خدای دې وکړي چې دغه خوشحالۍ او دغه ناستې همیشنۍ شي او موږ پکې همیشه داسې راټول شو. دا ټول شیان آفات لري او انسان تر ټولو ډېر زیات آفت پذیر دی، یعنې ډېر آفتونه په انسانانو باندې راځي. انسان داسې مجبور شو چې خندا ایجاد کړه او دا خندا د غمونو د پټولو لپاره دا ایجاد شوی و چې انسان ډېر زیات غمونه لري، ډېر زیات مصیبتونه پرې راځي، نو په دې وجه باندې دی مجبور شو چې خندا ایجاد کړي. کنه دا نور حیوانات جړا کوي خو خندا نه کوي. نو دې نه دا معلومیږي چې انسان د غمونو او د مصیبتونو سره همیشه لاس او ګریوان دي. دغه د زایل کېدو لپاره کله کله داسې پروګرامونه لازم وي چې د غم زایل شي او دا ډیر کله په همدغسې د خوشحالۍ په پروګرامونو باندې له منځه تللی شي. شعر د انسان په روح باندې تاثیر کوي، لکه څنګه چې غذا د انسان په معده او د وجود په نورو ځایونو باندې تاثیر کوي، همدغسې شعر د انسان په روح باندې تاثیر کوي. دا شعر داسې شی دی چې که موږ ورته سړی ورته متوجه شي. اوس ملالۍ په یوه ټپه باندې یو مات لښکر بیرته راژوندی کو د انګریزانو په مقابل کې د هر څه واړول، د میدان صحنه بالکل چپه کړه. دا د یوه شعر اثر و، یعنې دغه انسانان یې دومره په احساساتو باندې راوستل. شعر د انسان په احساس او روح باندې تاثیر کوي. په هر صورت باندې دا نن د مشاعرې ورځ ده
ډېرې خبرې پکې خوند هم نه کوي خو زه به فقط دونه ویم هر چا چې دا پروګرام کړی وي موږ ته دا غوښتنه کوو چې د همیشه لپاره داسې پروګرامونه وکړي نو ستاسو د ټول نه مننه دا ډېرې خبرې په دې مشاعره کې خوند نه کوي او خدای دې وکړي چې دغسې غونډې همیشه وي او موږ او تاسې ته پکې خوشحالي را په برخه شي والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د مالیار صاحب له ارزښتناکې ویناو څخه یوه نړۍ مننه شاعران یو په نغمو یادوو خدای شاعران یو په نغمو یادوو خدای موږ د ښکلي په لیمو یادوو خدای او یادا چې موږ له ګړنګه ځان شیندوچو ښکلا جوړه کړو موږ له ګړنګه ځان شیندوچو ښکلا جوړه کړو موږ شاعرانو د ابشار لارې نیولې دي د مشاعرې د پیل شاعر مو اشراق شیګلې صاحب دی نو تاسو به لږ به تشویقوئ داد به ورکوئ شیګلي صاحب ته بلنه ورکوو چې راشي او ښکلی هنري غزل زموږ ګډونوالو او اوریدونکو سره شریک غزل دی جنت په اوداسه کې دی دنیا په اوداسه کې جنت په اوداسه کې دی دنیا په اوداسه کې مومن باید ژوند وکړي خامخا په اوداسه کې که هر څوی په جمع په کمزوري اودس وکړي که هر څوی په جمع په کمزوري اودس وکړي له دې نه مونځ بهتره دی قضا په اوداسه کې او دا بعضې اودس وکړي خوله کنګال کې مخې پاک شي دا بعضې اودس وکړي خوله کنګال کړي مخې پاک شي خو خیر یې د زړه نه شي صفا په اوداسه کې او شاید دا انګیري چې په دې ګناه کمیږي شاید دا انګیري چې په دې ګناه کمیږي دا ځکه خو کوي همیشه غلا په اوداسه کې د ځوانۍ شور د ډیوي اور او بې نشې ماښامه د ځوانۍ شور د ډیوي اور او بې نشې ماښامه خدای خبر څنګه به تېرېږي بې هغې ماښامه زما د ذات د موجودیت کلمه هېره ښه ده زما د ذات د موجودیت کلمه هېره ښه ده په اور د سوځم د هوس د سرې لمبې ماښامه باور مې شته چې به دا شپه سحر ته نه رسیږي باور مې شته چې به دا شپه سحر ته نه رسیږي چاته دې پرېښودم په چا باندې مې سپارې ماښامه له شیګلي صاحب څخه یوه نړۍ مننه اوس موږ سره د ترنم ملګري زیات دي نو همداسې به کوو چې یو ملګری به د ترنم دپاره راغواړو او یو به همداسې غزل راته وایي نو اوس د مشاعرې په دې برخه کې ځوان شاعر عبدالواسع همدرد ته بلنه ورکوو چې راشي او ښکلی ترنم د ګډونوالو سره او لیدونکو سره شریک کړي همدرد صاحب زه هم په خپل وار باندې ټولو راغلو مېلمنو ته سلامونه خدای دې وکړي چې روغ او په صحت به سنبالي ترنم ته راګرځمه ټول خوشاله خفګان خوړل دي ما ورپسې ډېر نوکان خوړل دي تا په کتابونو ماغزه وخوړه ما په هغه یو انسان خوړلی دی یا بې مینې شوي خواله نه راځې یا خو غریبۍ یاران خوړلی دی ډېر ښکلی شپه مه کوه ونه لوېږي لاړه شه دا زمون کوټې باران خوړلی دی داسې هم نه دا چې ولاړ دی او تېرېږي نه داسې هم نه دا چې ولاړ دی او تېرېږي نه ژوند مخ پر وړاندې ځي او شاته راستنېږي نه ژوند مخ پر وړاندې ځي او شاته راستنېږي نه داسې هم نه دا چې ولاړ دی او تېرېږي نه یاران خوشته دی خدای دې تل راته خوشحاله لرې
یاران خوشته دی خدای دې تل راته خوشحاله لري یاران خوشته دی خدای دې تل راته خوشحاله لري یاران خوشته دی خدای دې تل راته خوشحاله لري خود مرد چې ټول په سوده پکارېږي نه خود مرد چې ټول په سوده پکارېږي نه ژوند مخ پر وړاندې ځي او شاته راستنېږي نه ژوند مخ پر وړاندې ځي او شاته راستنېږي نه داسې هم نه دا چې ولاړ دی او تېرېږي نه د خیر او ښې خبره تل د سړي تل یادوي د خیر او ښې خبره هم د سړي تل یادوي د خیر او ښې خبره تل د سړي تل یادوي د خیر او ښې خبره هم د سړي تل یادوي مگر پیغور د سړي ټول عمر هېرېږي نه مگر پیغور د سړي ټول عمر هېرېږي نه ژوند مخ پر وړاندې ځي او شاته راستنېږي نه ژوند مخ پر وړاندې ځي او شاته راستنېږي نه داسې هم نه دا چې ولاړ دی او تېرېږي نه د چا پخلی را لېږلې ځواب داسې و چې د چا پخلی را لېږلې ځواب داسې و چې د چا پخلی را لېږلې ځواب داسې و چې د چا پخلی را لېږلې ځواب داسې و چې نقیب ته وایه نور دې ما پسې ژړېږي نه نقیب ته وایه نور دې ما پسې ژړېږي نه ژوند مخ پر وړاندې ځي او شاته راستنېږي نه ژوند مخ پر وړاندې ځي او شاته راستنېږي نه داسې هم نه دا چې ولاړ دی او تېرېږي نه ستا په تهمت به په ما خلکو څیرولې جامې ستا په تهمت به په ما خلکو څیرولې جامې ما په پیوند پیوند له ځمکې ټولولې جامې زه به دا ستا په تکل ناست ومه د ژوند په خاوره زه به دا ستا په تکل ناست ومه د ژوند په خاوره د خیال په تار به مې خپل ځان ته جوړولې جامې څه قسمتونه وو چې زه یې راټول کړی ومه څه قسمتونه وو چې زه یې راټول کړی ومه څه ستا غمونه مې د ژوند راتنګولې جامې ډېره زیاته مننه له همدرد صاحب څخه اوس هم د مشاعرې په دې برخه کې عطاالرحمن صافي ته بلنه ورکوو چې راشي او خپل غزل د ټولوالو سره شریک کړي. صافي صاحب سلام مینه او درنښت ټولو د ادب ملګرو ته مشرانو ته هیله ده چې ټول برخاست دی د ملګرو نه ډېره زیاته مننه چې موږ هم اوري زموږ انتخاب اوري زه یو غزل ویم فقط د کوزي پښتونخوا د ځوان شاعر شهاب دستار ډېره نوې شاعري کوي ښه شاعري کوي او بیت دی چې ترې څڅېږي به خالص د پښتون وینه ترې څڅېږي به خالص د پښتون وینه که د دې دنیا چا ځمکه نه جوړي که ښه ته غواړې د زړه سویه محسوسول مې سیرت صاحب ښه ته غواړې د زړه سویه محسوسول مې زه نارنج په ځوانه که نه جوړي که زناورو ته هم اوس ورغاړې وځم زناورو ته هم اوس ورغاړې وځم مینې داسې رانه کرکه نه جوړي که د ستا غم جانانه زه ښه نه جوړي کم د ستا غم جانانه زه ښه نه جوړي کم زما غم زما دکه نه جوړي که او د بارودو بوی ترې لا نړو دستاره پښتونخوا مې تر اټکه نه جوړي که ډېره مننه په قسم چې نیت مې ښه ورته معلوم دی خو چې نه پوهوي ځان لالی مې شوم دی په قسم چې نیت مې ښه ورته معلوم دی خو چې نه پوهوي ځان لالی مې شوم دی د هنر تار پکې ږدمه چې شیشمه د هنر تار پکې ږدمه چې شیشمه له نازک زړه نه نور څه نه جوړوم دی صحیفې ورپسې مه ګوره صاحبه
صحیفې ورپسې مه ګوره صاحبه محبت د نااشنا احساس مفهوم دی صافي صاحب څخه یوه نړۍ مننه اوس هم شفق صاحب راغواړو ځکه چې شفق صاحب ډېر ښکلی هنري غزل لیکي نو شفق صاحب ته بلنه ورکوو چې راشي او ښکلی غزل زموږ ګډونوالو سره شریک کړي شفق صاحب څو بیتونه مخکې وایم نو د مینې لمونځ مو بې له ټنګ ټکوره نه دی کړی د مینې لمونځ مو بې له ټنګ ټکوره نه دی کړی لا دومره ډار مو د نفرت له زوره نه دی کړی د مینې لمونځ مو بې له ټنګ ټکوره نه دی کړی لا دومره ډار مو د نفرت له زوره نه دی کړی او نورې د ګل مټې تړه زما د لاس په رومال نورې د ګل مټې تړه زما د لاس په رومال بېګا مې خوب ستا د بنګړو له شوره نه دی کړی نورې د ګل مټې تړه زما د لاس په رومال بېګا مې خوب ستا د بنګړو له شوره نه دی کړی زرې زرې مې دا خپل زړه که یاره زرې زرې مې دا خپل زړه که یاره خو مې له تا نه صبر نه که یاره او ستا د ښایست لمبې سړې شوې که نه ستا د ښایست لمبې سړې شوې که نه زما د زړه زوري اوبه که یاره لمن کې کاڼي نیسي لاسو کې هنداره ساتي لمن کې کاڼي نیسي لاسو کې هنداره ساتي خلک هوښیار وي خلک هر طرف ته لاره ساتي او شفق چې ستا مینه په زړه ګرځوي ډېر ښه کوي شفق چې ستا مینه په زړه ګرځوي ډېر ښه کوي چې خزانه لري په سر به یې خاماره ساتي او چې څوک فرهاد نشي منصور نشي په مینه کې نو چې څوک فرهاد نشي منصور نشي په مینه کې نو چې سړی سر ساتي نو سر د چا لپاره ساتي او د خاموشۍ د بلا لاسې په مرۍ پراته دي د خاموشۍ د بلا لاسې په مرۍ پراته دي د محبت سندره هغسې بیماره ساتي او هغې ته مه ورګورئ کړس خندای کلي ورانئ هغې ته مه ورګورئ کړس خندای کلي ورانئ هغه که یار ساتي نو توره هم تیاره ساتي او راشه د نر پښتون د زیږ پښتون خبره واوره راشه د نر پښتون د زیږ پښتون خبره واوره سپی کور کې مست ساتي خو ښځه بې اختیاره ساتي او د شفق مخ ته ماتوي ګوتې د نورو سره د شفق مخ ته ماتوي ګوتې د نورو سره دومره خاطر خو څوک د چا د سترګو یاره ساتي شفق صاحب د ښکلي او هنري شاعرۍ څخه مننه استرابه څه راښایه له کتابه تروال صاحب استرابه څه راښایه له کتابه استرابه زړه مې تور دی له هر بابه استرابه خلک مړو ته ګډېږي استرابه دوړې خیږي له محرابه ربه دا خلک جنت ته ځي اخ شکر ربه دا خلک جنت ته ځي اخ شکر ربه ما ورسره بوزه بې حسابه اوس هم ترنم ته ځو صاحب صاحب راځه ځکه چې تا نه خلک ترنم هم غواړي او طنز هم درنه غواړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته کمی پختی ومی پخت له حبیبو کمی پختی ومی پخت له حبیبو در انظر پختنه کیږي له طبیبو په مطلب تړلي زړونه جدا کیږي په مطلب تړلي زړونه جدا کیږي هغه مینه وي چې زړونه کړي قریب د ریاضي دا قاعده ده که پوهیږي چې کوچنی وي د عادت څخه ضریبو که هستی وي که نیستی وي باک یې نشته بادشاهي ده چې دلبرې وي نصیبو بې دلبره که شتمن وي شتمن نه دی خدای دې هسې رنګ هیڅ څوک نه کړي غریبو
ځان هدف ته رسول اسانه نه دي ځان هدف ته رسول غواړي ترتیب علم سل چنده بهتر تر بې علمۍ دی خو د علم څخه ډېر ښه دی تهذیب که د تورې تمه کېږي د تورزنو د ادب تمه کېدی شي له ادیبو یو خوشحاله او بل رحمان او بل حمید دی زه سایم یې کړم د چا سره جریبو او یو غزل دی خای پاڼه مې زیړېږي د غزل سام بنده کېږي د غزل په سبب د چا دوسترګې رایاد شي په سبب د چا دوسترګې رایاد شي دغه یو خیر را رسیږي د غزل سام بنده کېږي د غزل د انځور په جوړېدو قادر نشوم د انځور په جوړېدو قادر نشوم چې مشته توري ورکېږي د غزل سام بنده کېږي د غزل که یو ځل یې په لیدلو مشرف شوم که یو ځل یې په لیدلو مشرف شوم بیا مې دا ستونزې ختمېږي د غزل سام بنده کېږي د غزل د یو چا مخته مې ونیو په مینه د یو چا مخته مې ونیو په مینه ستا مې کوم یو بیت خوښېږي د غزل سام بنده کېږي د غزل چې هغې ورته کتل ورته جړل چې هغې ورته کتل ورته جړل په معنا به مې پوهېږي د غزل سام بنده کېږي د غزل په ژوندون چې زه د چا زه نظارېږم په ژوندون چې زه د چا زه نظارېږم پس له مرګ به مې زارېږي د غزل سام بنده کېږي د غزل یا بستا عمر پوخ شوی وسایما یا بستا عمر پوخ شوی وسایما یا بستا عمر پخېږي د غزل سام بنده کېږي د غزل خای پاڼه مې زیړېږي د غزل سام بنده کېږي د غزل مننه د سایم صاحب څخه اوس هم یاسین درمان صاحب ته بلنه ورکوو چې راشي او خپل شعر ګډونوالو ته واوروي درمان صاحب ناست یم لکه مړی له ژوندیو کناره را به نشي مړ یار په دې لاره دوباره ناست یم لکه مړی له ژوندیو کناره را به نشي مړ یار په دې لاره دوباره نه ورسره جنګ کوم نه شر کوم نه شور کوم لاس مې ورته ایښی په دېرشمه سپاره نه ورسره جنګ کوم نه شر کوم نه شور کوم لاس مې ورته ایښی په دېرشمه سپاره ته په دې ښایسته حسن نجونو کړې رخصت زه یې کړم قبول په دا بدرنګه قواره تاسې ټولو درنو ته سلام مینه او ادب زخم کې مې بیا لږې نوکارې ووهلې خدای ته مې د سیند تر ژۍ بغارې ووهلې زخم کې مې بیا لږې نوکارې ووهلې خدای ته مې د سیند تر ژۍ بغارې ووهلې ژوند ته خو مې ښي پښه په چپه واړولې ژوند ته خو مې
ښي پښه په چپه واړولې مرګ پسې مې بدې بدې لارې ووهلې ذهن ته مې راغللې د ډوبې نشې منځ کې ذهن ته مې راغللې د ډوبې نشې منځ کې ځکه مې تندي باندې هندارې ووهلې زه در پسې اوس هم د پخوا رقم بیمار یم زه در پسې اوس هم د پخوا رقم بیمار یم سترګې مې په ویښې شپو خمارې ووهلې ښار له خلکو ډک دی د څنګل سړی مې نشته ښار له خلکو ډک دی د څنګل سړی مې نشته وینو مې له دواړو شونډو دارې ووهلې په ذات کې مې 500 لمبې حسابوي په ذات کې مې 500 لمبې حسابوي ګلابه ژوند مې ټولې حادثې حسابوي ګلابه د یو دنګ نامه به څو وارې زه اخلم ګلابه د یو دنګ نامه به څو وارې زه اخلم ګلابه زه ورځم تر میکدې حسابوي ډېره زیاته مننه د درمان صاحب څخه اوس هم د ترنم دپاره ذاکر الله مخلص ته بلنه ورکوو چې راشي او ښکلی ترنم ګډونوالو سره شریک کړي مخلص صاحب بسم الله الرحمن الرحیم د هر څه د مخه تاسو ټولو شاعرانو ادیبانو او فرهنګیانو ته هرکلی او ښه راغلاست وایم غزل د پیوند صاحب څو داستارونه به په شمار یو څو سړو لراوړو مینا به وشیندو خالونه به تندو لراوړو مینا به وشیندو خالونه به تندو لراوړو څو داستارونه به په شمار یو څو سړو لراوړو مینا به وشیندو خالونه به تندو لراوړو مینا به وشیندو خالونه به تندو لراوړو د ښار او غرونو له جنګونو پاتې شوې پیغلې د ښار او غرونو له جنګونو پاتې شوې پیغلې حسن جوړ د خو بس رنگ بایلې مو لراوړو مینا به وشیندو خالونه به تندو لراوړو مینا به وشیندو خالونه به تندو لراوړو که د نری شمال چلن کې هم چپا چپا شي که د نری شمال چلن کې هم چپا چپا شي نور هر څه کاڼي کاڼي زړونه به اوبو لراوړو مینا به وشیندو خالونه به تندو لراوړو مینا به وشیندو خالونه به لم تندو لراوړو د توی دولار بینیسو خو سنگار پکار دے د توی دولار بینیسو خو سنگار پکار دے پما خامنو باد یاروخ کی بڼو لراوړو مینا به وشیندو خالونه به تندو لراوړو څو داستارونه به په شمار یو څو سړو لراوړو مینا به وشیندو خالونه به تندو لراوړو مینا به وشیندو خالونه به تندو لراوړو چې هر چا د دې ښار د آبادۍ خبره وکړه په خوله دې برکت شي او امین دې په دعا شي زمانه په محفل کې محبت داسې تشریح شو زمانه په محفل کې محبت داسې تشریح شو چې شپه وي او روان وي او رڼا شي خو برېښنا شي نو وار خیام صاحب ته رارسېږي خو خیام صاحب په یو څو بیتونو بلنه ورکوم چې هر چا د دې ښار د آبادۍ خبره وکړه چې هر چا د دې ښار د آبادۍ خبره وکړه په خوله دې برکت شي او امین دې په دعا شي زمانه په محفل کې محبت داسې تشریح شو زمانه په محفل کې محبت داسې تشریح شو چې شپه وي او روان وي او رڼا شي خو برېښنا شي او ما ټول عمر له دې وجې ساعت کتلی نه دی ما ټول عمر له دې وجې ساعت کتلی نه دی
هسې نه چې ستا د انتظار شیبې قضا شي. خیام صاحب. ټولو ګډونوالو ته سلام او درنښت. د شمال صاحب څو بیتونه وایم لکه یرې مې د کوټې په تنهایۍ راپوکا، لکه یرې مې د کوټې په تنهایۍ راپوکا، چیلم خپل لوګی زما په بېوسۍ راپوکا. ما د زمان مکان نه وباسه د عشق مجذوبه، ما د زمان مکان نه وباسه د عشق مجذوبه، خپله قلهو مې په دې ستړي زندګۍ راپوکا، چې د حالاتو په تورتم کې رڼا غلي نه کړي، چې د حالاتو په تورتم کې رڼا غلي نه کړي، خدایه درهمې د فکرونو په شونټۍ راپوکا. دلته د ژوند د تیرولو هر تدبیر شنډې شو، دلته د ژوند د تیرولو هر تدبیر شنډې شو، زما که منې اسرافیله دا شپېلی راپوکا. زړه مې نری دی چرته پرې درپسې نه وځي بیا، زړه مې نری دی چرته پرې درپسې نه وځي بیا، د لاړو چوف راته چې ځې نو په جبۍ راپوکا. هسې له نازه راته وایې چې شماله مړ شي، زه ته که نری خیرې دې په راستۍ راپوکا. یو مجذوب او یو مستان سړی ولاړ دی، آینې ته پښیمان سړی ولاړ دی. حسن ستایي محسنینو کې به شمار وي، د شاعر غوندې انسان سړی ولاړ دی. دا چې اوس محفل کې مینه مینه وایي، دا چې اوس محفل کې مینه مینه وایي، دا په ځان باندې تاوان سړی ولاړ دی. له خیام صاحب څخه یوه نړۍ مننه. انوري صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او خپل شعر ګډونوالو سره شریک کړي. انوري صاحب. څلوېښت کلنه جګړه پای مومي، روښانه فکر هر زلمی مومي. خاموش صاحب. څلوېښت کلنه جګړه پای مومي، روښانه فکر هر زلمی مومي، سوله ټوپونه وهي دلته راځي، ځکه د زړه په کور کې ځای مومي. د دې وطن خزان ته پی راغلی، نور شنه باغونه پسرلی مومي. غزل له وایي زموږ سیندو کې چې څلور ویالې اوبه کمیږي، زموږ سیندو کې چې څلور ویالې اوبه کمیږي، پنجاب کې سم ورسره زر خروار ورکمیږي. مننه او هغوی به څنګه کابلیان خپلو کې جوړ وزغمي، هغوی به څنګه کابلیان خپلو کې جوړ وزغمي، د هغوی ګټه ده چې څومره پښتانه کمیږي. د الینګار سیند فریاد د هره شپه اورمه، د الینګار سیند فریاد د هره شپه اورمه، د الینګار سیند هیڅ غم دې رانه نه کمیږي. وطنه ستا په جوړېدلو یو هیواد ورانیږي، وطنه ستا په جوړېدلو یو هیواد ورانیږي، وطنه ستا په جوړېدو پکې هر څه کمیږي. ادریس ځواک ته بلنه ورکوم چې راشي او ښکلی ترنم شریک کړي ګډونوالو سره. ځواک صاحب. لکه میږیان چې اتفاق لري قام دغسې وي، لکه میږیان چې اتفاق لري قام دغسې وي، دا د اصلو مچۍ ګوره نظام دغسې وي، بچی په لږه کړي وي د ډیوې ته ورکي پوکې، د خان د سپینې بنګلې شاته ماښام دغسې وي، یا بچی په لږه کړي وي د ډیوې ته ورکي پوکې، د خان د سپینې بنګلې شاته ماښام دغسې وي، خورې د شرمه د خپل وروره جیداد ونغوښته، ورور یې ویل چې خور ولې دې مدام دغسې وي. دا تل صاحب یو شعر دی. ستا په توره مې وړي تر داره، زړه مې ستړی ستړی کېږي، یا ستا په توره
میوړي تر دارنو زړه مې ستړی ستړی کېږي او راپسې راوځه یاره زړه مې ستړی ستړی کېږي د چمبو درځای نشته د ټپو مالتې سوړ دی یا د چمبو درځای نشته د ټپو مالتې سوړ دی لاړه مړه شوه سندرمارا زړه مې ستړی ستړی کېږي او راپسې راوځه یاره زړه مې ستړی ستړی کېږي یا د کټ پلنګا راته کېنه د پښو د ګوتو نه مې وباسه ټکونه یک زلیخا مینه نه وې چرته یوسف چرته د مصر بازارونه د بند پاسه مې میړه کړې د بند پاسه څوک باچا نه قبلوینه یا مازدیګر دی خیرې مکړه یو بې څوکه خوا راتلیم یا مازدیګر دی خیرې مکړه یو بې څوکه خوا راتلیم ډېر ویرېږمه له ازاره زړه مې ستړی ستړی کېږي راپسې راوځه یاره زړه مې ستړی ستړی کېږي غزنو تړون صاحب نه بشیر واورو ستا تصویر مې داسې زړه پورې نښتی ستا تصویر مې داسې زړه پورې نښتی لکه لمر چې وي په غره پورې نښتی د شوملو جام مې ډک کړی دی ملنګه د شوملو جام مې ډک کړی دی ملنګه جوارې په تناره پورې نښتی او د تاریخ د حافظې نه لرې شوی د تاریخ د حافظې نه لرې شوی چې کوم څوک په پښتانه پورې نښتی د تاریخ له حافظې نه لرې شوی چې کوم څوک په پښتانه پورې نښتی او نن د شاتو مچۍ ګردې رانه ګرځي نن د شاتو مچۍ ګردې رانه ګرځي نن د نوم زما په خوله پورې نښتی د ښایست د سلطنت ستنې دې رپي د ښایست د سلطنت ستنې دې رپي لیونی ملنګ دې وره پورې نښتی بیا تړونه د چا غم ته غاړې وځي بیا د سر په زنګانه پورې نښتی ډېره مننه د عقل د عروج د زمانې ملنګه وا عجبه په لفظو کوې کانې ملنګه وا او ظاهر دې پشلیدلي ګریوان غرونه زنګول ساتلې دې په زړه کې خزانې ملنګه وا صاحب صاحب راځه هیبتو که ورهمو که لحظه د خوشحالۍ وه د کور په لور په ټوله لاره تلم لکه پټرول او دا خپل خپلوان درګرده زموږ کور ته وراغلي تر ټولو زارېدم قربانېدم لکه پټرول او ځواني وه ناپوهي وه احساسات په ما غالب شو او 2.5 ساعته ډول ته ګډېدم لکه پټرول او کوژده وشوه غربت نه کوټه وه او نه واده او واده پسې په وزن کمېدم
لکه پټرول اسلام خده پښتو ته مې واده په وړاندې خنډ شوي دودونه رواجونه دې سیزم لکه پټرول او کوټه وشوه واده وشو خو ډېره موده پس او واده په شپه بېغمه خڼېدم لکه پټرول او صاحب عمر هسې د پټرولو په شان تېر شو خو شعر د پټرولو دی ساتم لکه پټرول. د نننۍ مشاعرې د ارزونې دپاره زموږ مشر ملګری فرهنګي ملګری ادریس غروال ته بلنه ورکوو چې راشي. مشاعره په ټوله کې ډېره ښه وه او ډېره آزاده وه او مالیار صاحب خبرې وکړې مولوي صاحب نجیب الله حنیف چې دا د مولوي عبدالخالق اخلاص که تاسو د مکتب په وخت کې یو شعر اورېدلی ډېر مشهور و چې که څوک بخت او تالي ګوري په نجوم کې اخلاص په نظر هسې پال مکتب دی دا د هماغه اخلاص صاحب نوسی دی نو ورارې دی نوسی دی نو د هغې کورنۍ یو دغه دی نو په وینه کې اوسه شریک دی نو خامخا د هغې د روحانیت اغېز به وي د هغې د هغه ستروالي اغېز به هم په پروت وي دا به هم د ټولو لیکوالو شاعرانو سودای مسؤلیت هم دی ځکه د دولت فرهنګ رئیس دی اړیکه ساتي دغه به کوي. مالیار صاحب په غمونو او خوښیو کې په غمونو کې په ناخوالو کې د ژړا او د خندا په اغېزو باندې هم خبرې وکړې د اسلام په تاریخ کې یو بېلګه هم ویله. همدارنګه نورو دوستانو ترنمونه وشو بې د هغې هم ترنم ښیي دلته غږ د چا خوږي که شعر کمزوری وي نو اغېز پرې باسي زرڅانګه چې هر څومره توره ده خو غږ یې خوږ دی نو خامخا یې اغېز شته او خلک یې خوښوي. که دیني او ملي ارزښتونه وپالل شو وساتل شو او ورته کار وشو نه به بحران رامنځته شي نه به مولس خفه شي او نه به بلې غمیزې ته لاړ شو. نو ډېرې خبرې نورې خوند نه کوي. خدای هم خوشحاله لره آباد اوسئ. مشاعره ډېره ښه وه آزاده وه هم د تړون صاحب هم د حنیف صاحب هم د نورو دوستانو د زه ما مخکې لیدلي هم نه دي په نومونه یې پېژنم نه خدای دې وکړي چې خفه نه شي ټول ځوانان چې دلته نن راټول شوي وو د ماخوستن یا دغه چې هغه کېږي د شپې نو دوی به هم ډېره ښه احساس او خاطره له ځان سره یوسي. ژوند دی کېدای شي سبا زه نه یم یا تاسو نستئ نو دا ناسته به د یادګار په توګه یو که وي تړون صاحب او حنیف صاحب دا کار په ګډه وکړي. اوس خو به دغه د ډېرې دغه اړتیا هم نه وي چې بل څوک راپورته شي او بهیر راپیل کړي. خو دغلته یو بهیر راپیل شي د ځوانانو دپاره او دغه مشران راځي د پوهنتون استادان راشي او په شعر و ادب و لنډه کیسه په نورو مسایلو باندې بحث وشي. ممکنه ده دا بهیر به لږ روان شي دا غړند بهیر به لږ تان شي. دا تقریبا 23 میاشتې وشوې څه کم 2 کاله پوره کېږي چې دلته واک دغه چې دی بدل شوی نو په دغه 22 میاشتو کې غایبه زه نه یم خبر دا لومړنۍ مشاعره ده او دا رښتیا د نوښت د کار دی. موږ د نوښت ستایو تړون صاحب ته مبارکي وایو او حنیف صاحب نه غواړو چې په ګډه دوی د دغې ادبي بهیر په جوړېدا کې ونډه واخلي. زموږ دوستان دغه ملګري چې دي ټول دوی لیوال دي مینهوال دي دوی همکار دي. ډېره زیاته مننه خدای هم خوشحاله ده. ډېره زیاته مننه غروال صاحب له تاسو. نو دا غونډه زمونږ نور ویناوال هم نشته او مشاعره هم پای ته ورسېده. د غونډې په وروستیو شېبو کې د اختتامیه دعا کلماتو لپاره قاري صاحب معاذ ته بلنه ورکوو چې راشي. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على قائد المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله جل دا ټول ملت دا ټول قشرونه او قومونه څنګه دي چې نن ورځ ورونه کړي دي الله دغسې تر قیامته پورې ورونه وساتي. اله الجلاله کوم مشکلات او خنډونه چې مخته لري کریمه ربه تا ته ګرانه نه ده ته مقلب القلوب ذات اله الجلاله هغه ورله چې کوم دی حل کړي. اله الجلاله ته په افغانانو کې او په افغان ملت کې د افغانستان په ټولو قومونو او قشرونو کې
د یو بل د زغم ماده پیدا کړي الہ الجلال خپل کې ورورولي جوړه کړي په آخر کې مودا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الكريم قائد المجاهدين وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.